अस्सलाम वालेकुम मलगरो द पाकिस्तान चीफ जस्टिस द इमरान खान द पारा यो खुशखबरी वरोला आगा खुशखबरी सदा दा په دې نوې ویډیو کې تاسو ته بل اړخته عمران خان هم د پاکستان چیف جسټس ته یو خط لیکلی دی په هغه خط کې د چیف جسټس نه کمې مطالبه کړې دي د باره کې به هم یو څو خبرې کوو په پاکستان کې چې کله د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختم شو نو مسلم لیگ نواز کم درې پلان جوړ کړو په هغه درې پلانو کې دوه پلان اوسه پورې مکمل ناکامه شوي دي په دریم پلان باندې کار شروع دی نه دی باره کې کاشف عباسی سویلی دي او هغه درې پلان کمی دي اب هم تاسو ته په دې ویډیو کې مخه تکدم بل اړخته په مینار پاکستان کې چې د پاکستان تحریک انصاف کما جلسه ده نه هغه باره کې سینیئر صحافي هارون رشید سویلی دي هغه باره کې هم یو څو خبرې کوو یو سینیئر صحافي دی رؤف کلاسرا تاسو ټول به ډېر ښه پیژنئ هغه یو واقعیا بیان کړی دا چې زه یو کلی ته تللی وم او هلته ما سره څه حالات مخې ته رالل او څنګه د پاکستان تحریک انصاف چې کم پیغام دی هغه کلیو ته رسېدلی دی یعنې کوم چې دور دراز علاقې دي هغې ته هم رسېدلی دی نه دا به هم تاسو ته په دې نوې ویډیو کې ویم بل اړخته په پنجاب کې لاهور های کورټ دا یو څو ورځې حکم ورکړو چې په پنجاب کې په عمران خان باندې څونه مقدمې دي نه د هغې تفصیلات ته پیش کړی شي نو اوس په عمران خان باندې پنجاب کې څو مقدمې دي دا هم تاسو ته په دې ویډیو کې ویم بل اړخته په لاهور های کورټ کې د عمران خان نن 2 بجې پیشي ده د هغې کوم صورتحال دي دا ټول ډیولپمنټس په دې نوې ویډیو کې تاسو ته مخې ته ایکدم خو د هغې نه مخکې تاسو ټول ته یو ریکویسټ دی چې تاسو زما دا پیج فالو کې که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښه شي مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ او خپله قیمتي رای را سره هم په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ اول خبره کوو چې هغه کومه خوشخبري ده چې د پاکستان چیف جسټس عمران خان ته وروله نو چیف جسټس عمر عطا بندیال پرون په کوټه کې یو تقریب ته خطاب کو او په هغې کې دا وویل چې زموږ عدالتونو کې د ویډیو لینک سهولت موجود دی او دا ویډیو لینک دا کم سهولت چې دی نه دا ډېر یو زبردست کار دی او چیف جسټس اف پاکستان دا وویل که د چا لاهور کې پیشي و هغه به د اسلام آباد نه راته یا به د کراچۍ نه راته یا به د کوټې نه راته نو د هغوی به ډېره زیاته خرچه کېده نو اوس دا ویډیو لینک چې دی نه دا ډېر یو زبردست سهولیت دی او د هغوی چې کومه خرچه ده نو هغه به هغه نه کیږي نو اوس عمران خان هم د پاکستان چیف جسټس نه دا التجا کړې ده او هغه ته دا درخواست کړی دی چې په ما باندې تقریبا 100 کیسونه شو او دا ټول کیسونه چې دي نو زه د دې نه تختم زه به د دې سامنا کوم او زه به دا ثابتوم چې دی کې یو کیس هم جینون نشته او دا ټولې مقدمې چې دي نو دا په دروغو باندې دي او اوس دې ټایم کې عمران خان د چیف جسټس نه یو ګیلم کړی ده چې هغه کس ته چې چا په ما باندې حمله کړې ده نو هغه ته دا سهولت موجود دی یعنی هغه په عدالت کې ویډیو لینک په ذریعه باندې خپل حاضری کولی شي خدا سهولت ماته نه دی موجود نه دې ټایم کې عمران خان د چیف جسټس نه یو ګیله هم کړې ده چې دوی ما کله لاهور های کورټ ته راغواړي کله مې اسلام آباد جوډیشل کمپلیکس ته راغواړي او بطور یو سابقه وزیر اعظم چې ماته کومه سیکورټي میلاو شوې وه هغه سیکورټي یې هم ما نه واغشته او اوس د دې ټولو سیاسي جماعتونو دا یو ایجنډه ده چې په څه چل دوی ما ختم کړي او د پاکستان د سیاست نه مې ماینس کړي ځکه چې دوی په الیکشن کې زما مقابله نشي کولی بل اړخته عمران خان چیف جسټس ته یو ختم لیکلی دی او په هغې کې ورته څه ویلي دي په هغې کې ورته دا ویلي چې په زمان پارک کې کوم حالاتو شو په زمان پارک باندې چې پولیسو کوم حمله وکړه پولیسو چې کوم هغه چاپه وهلې وه د هغې چې کوم حالات دي هغې چیف جسټس ته بیان کړي دي په جوډیشن کمپلیکس کې چې کوم واقعاتو شو هغه ټول واقعات چیف جسټس اف پاکستان جسټس عمر عطا بندیال ته مخې ته په حد کې ښودي دي او بل اړخته د کارکنانو چې کومې ګرفتارۍ شروع دي د پاکستان تحریک انصاف چې کوم لیډران ګرفتاریږي نو دا ټول صورتحال عمران خان په حد کې بیان کړی دی او چیف جسټس عمر عطا بندیال نه دا مطالبه کړې ده چې چیف جسټس اف پاکستان جسټس عمر عطا بندیال دی په دې باندې ایکشن واخلي او دا کم حالات چې دي نو دا لږ معمول طرف ته راشي کله چې په پاکستان کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختم شو نو مسلم لیگ نواز 3 پلان جوړ کړو په هغې کې 2 پلان اوسه پورې مکمل ناکامه شوي دي په 3 پلان باندې کار شروع دی نو اوس هغه 3 پلان کم دي یو سینیئر صحافي دی کاشف عباسی هغه د حوالې سره څه ویلي دي هغه زه تاسو ته مخې ته ایکدم د حکومت لومبي دا پلان و چې موږ به الیکشن نه کوو او دا حکومت چې دی نه دا موږ 2024 پورې یوسو او په 2024 کې به بیا الیکشن کوو نه دا پلان مکمل ناکام شو ځکه چې کله عمران خان د پنجاب او کې پی کې اسمبلی ختمې کړې نو بیا دوی مجبوره شو او دوی دا مجبوري شوه چې الیکشن په 2023 کې وکړي بل اړخته بیا دوی دا ووایي چې کله اسمبلی هم ختمې شوې نو دوی دا وایي چې موږ به بهانه وکړو چې موږ سره فنډز نشته موږ سره سیکورټي نشته نو په دې دواړو صوبو کې چې کوم انتخابات دي هغه به موږ نه کوو خو بیا عمران خان په هغې باندې عدالت کې درخواست ورکړو او عدالت دا حکم ورکړو چې اوس دا الیکشن به خامخا په دې 90 ورځو کې کیږي نو تاسو ته پته ده چې په پنجاب کې د الیکشن اعلان شوی دی او په کې پی کې به هم په یو څو ورځو کې د الیکشن اعلان وشي دریم پلان دا دی چې عمران خان گرفتار کی او د هغه په پاټۍ باندې یعنی پاکستان تحریک انصاف باندې پابندي ولګوي خو اوسه پورې چې کوم عوام دي د پاکستان هغوی عمران خان سره ولاړ دي او دا پلان هم چې دی نه دا هم اوسه پورې عوامو ناکامه کړی دی ګورو چې راتلونکي ټیم کې څه کیږي
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ په مینار پاکستان کې د جلسې اعلان کړی دی. سینیئر صحافي هارون رشید د حوالې سره څه ویلي دي؟ سینیئر صحافي هارون رشید دا ویلي دي چې په مینار پاکستان کې د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه دا نور چې څومره سیاسي جماعتونه دي نه دوی د جلسې کولو تصور هم نشي کولی، او څومره چې پی ډي ایم سیاسي جماعتونه دا 13 جماعتونه نه دام الته جلسه نشي کولی. په مینار پاکستان کې جلسه کول صرف د یو کس کار دی او د هغه نوم دی عمران خان. بل اړخ یو سینیئر صحافي دی رؤف کلاسرا، نو هغه په یو شو کې یو واقعیا بیان کړی دا او هغه دا ویلی دی چې د عمران خان چې کومه سکه ده یعنې د هغه د مقبولیت کوم هغه سکه ده نه هغه کور کور ته رسېدلې ده او هغه کلي کلي ته د هغه پیغام رسېدلی دی. ځکه هغه یو واقعیا بیان کړی ده چې زه یو کلي ته تللی وم، اول ته ما واده کې شرکت کوم، نه خلکو سره مې خبرې اترې وکړې، نو ما دا خبره نوټ کړه چې 99% خلکه عمران خان سره ولاړو، او چې کله په پاکستان کې د عمران خان حکومت نو هغه ټیم کې هم زه دې کلو ته تللی یم او هلته چې دی نه حالات ډېر زیات بدلو او خلکه د عمران خان خلاف وو، عمران خان پسې بدې ردې وې. خو اوس چې کله زه لاړم حالات مکمل بدل شوي دي او څومره چې خلک دي نه هغه پاکستان تحریک انصاف سره ولاړ دي، او که چېرې دې خلکو اوټ واچو د الیکشن په ورځ باندې دا څومره خلک چې عمران خان سره ولاړ دي، نو بیا که څوک د داندلې پلین هم کوي نو هغه داندلی به ناکامه نشي او د داندلی چې کومه ده هغه به صحیح طریقې سره مینیج نشي. لاهور های کورټ او اسلام آباد های کورټ یو څو ورځې مخکې دا حکم ورکړو چې په پاکستان تحریک انصاف کم چیرمین د عمران خان هغه باندې څومره مقدمې دي نو د هغې ریپورټ ته پیش شي. نو اوس لاهور های کورټ کې ریپورټ پیش شو او د هغې ریپورټ کې دا ویلي دي چې په پنجاب کې په عمران خان باندې چې مقدمات دي، په 2 مقدمو کې عمران خان ډسچارج شوی دی او 4 مقدمې داسې دي چې په هغې باندې تفتیش شروع دی. هغه تانه سرور روډ او ریسکوس چې کوم تانه ده نو په هغې کې په دې باندې تفتیش شروع دی. نن بیا لاهور های کورټ کې د عمران خان پیشي ده، 2 بجې به عمران خان لاهور های کورټ کې خپله حاضري کوي. نو اوس ګورو چې آیا یو ځل بیا د ریلی په شکل کې عمران خان عدالت ته راځي او که نه صرف ځان له راځي یا عوام هغه ته څنګه ریسپونډ کوي او بل اړخ ته حکومت په لارو کې رکاوټونه جوړوي او که نه. د دې موجوده صورتحال باره کې ستاسو خپله څه رایه ده؟ که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو دا مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ، خپله رایې را سره هم په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. د الله پام.